نو چې کم چاته الله تعالی په معاشره کې بهترین کردار ورکی، چې کم چاته الله تعالی په معاشره کې بهترین اخلاق ورکی، نو دا کردار و اخلاق د هغې دپاره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو نمونه پاته بلل کیږي، او د دې بهترین کردار و اخلاق په خاطر باندې هغې په معاشره کې د بندگانو سره ښه سلوک کوي، هغې په معاشره کې د بندگانو حقوق په ډېر ښه شکل سره بیا ادا کولی شي. او بهترین اخلاق او بهترین کردار دا زموږ حضور ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقشه پاته ده، دا موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی پاته ده، دا موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هدایت را پاته ده. او د بهترین کردار لوی علامه دا ده چې د انسان د دماغ څخه منفي سوچ او منفي فکر ختم شي. د یو مسلمان متعلق به منفي فکر نه کوي، بلکې د خپل سوچ او فکر به مثبت طرف ته راولي. چې کله یو سړی ستا سره هر څومره تجاوز وکړي، یو سړی ستا سره ناجایز وکړي، یو سړی پر تا باندې ظلم وکړي، او یو سړی ستا طبیعت او ستا دلازاري وکړي، نو د هغې متعلق به د انتقام فکر نه کوي چې زه به انتقام څنګه اخلم، بدله به څنګه اخلم. د هغې متعلق به د معافی فکر کوي چې زما د طرفه به دې سړي ته معافي څنګه. نو د منفي سوچ بجای مثبت سوچ خپلول او د انتقام بجای د معافی فکر کول، دا هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته راپاته بهترین کردار او بهترین اخلاق، او دا هغه طریقه ده چې په دې طریقه سره په معاشره کې سړی د بندگانو د حقوقو ادا کېدل په ډېره ښه طریقه سره کولی شي. او د دې بهترین کردار دویم نوم زموږ په دین کې خیرخواهي ده، چې انسان به په مزاج کې د نورو انسانانو سره خیرخواهي کوي. او الله تعالی ته په ټوله معاشره کې هغه بنده ډېر خوښ وي چې هغې د انسانیت سره د خیرخواهۍ معامله کوي، او د انسانیت سره د همدردۍ معامله کوي، او د انسانیت سره د شفقت معامله کوي. او زموږ د دین کې بهترین دین هم خیرخواهي ده، او زموږ د دین کې بهترین دیندار انسان هم هغه څوک دی چې خیرخواه دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ما ستاسو حضور کې پیش کړي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام الدین النصیحه، دین بهترین خیرخواهي ده د انسان. چې کم سړی د مسلمانانو خیرخواه دی، چې کم سړی د مسلمانانو همدرد دی، چې کم سړی د مسلمانانو په غم باندې ځان شریک بولی، او چې کم سړی د مسلمانانو ته د خیر رسولو فکر کوي، دا بهترین همدرد انسان دی، دا بهترین خیرخواه انسان دی، او دا بهترین دیندار انسان دی، او د دې په زندگی کې بهترین دینداری پرته ده. نو دا ما لکه څنګه چې دینداری دغه خیرخواهي ده، عام طور بزرگی تصوف طریقت دا خیرخواهي ده چې د مسلمانانو غم بخوري، د مسلمانانو خدمت وکړي، او د مسلمانانو سره ښه ژوند او د مسلمانانو سره ښه سلوک وکړي. لکه مولانا روم رحمت الله علیه سوی ز تسبیح و سجاده و دلق نیست. طریقت او تصوف دې ته نه وایي چې سړی تسبیحات کوي، او دې ته نه وایي چې سړی بهترینه چپنه پر ځان باندې واچي، او دې ته نه وایي چې خپل شکل او رنګ د بهترینو صوفیانو جوړ کړی. طریقت بجز خدمت خلق نیست. د مسلمانانو خدمت کول، د مسلمانانو سره احسان کول، د مسلمانانو په غم باندې ځان شریک کول، او د هغوی سره ښه سلوک او ښه زندگی تیرول، دا بهترین طریقت دی، دا بهترین تصوف دی، دا بهترینه فری ده، دا بهترینه بزرگی او موریدی ده. ما ستاسو مخکې د پیغمبر علیه السلام حدیث وپیش. پیغمبر علیه الصلاة والسلام الدین النصیحه، دین چې دی دا خیرخواهي ده. از ګوره عربیت کې راځي الدین مبتدا ده، النصیحه خبر ده، او د مبتدا او خبر متعلق د نحوی قاعده دا ده چې یو معرفه بل نکره، او د تعریف خپل علامات دی هغې د مبتدا پر سر باندې، او د نکارت خپل نشانه ده چې هغې په دې شکل نکره ده، ځکه دا مبتدا ده، معرفه دا خبر ده نکره. لیکن الدین النصیحه چې سړی ګوري دې کې مبتدا او خبر دواړه معرفه دي. دا دین پر سرم الف لام سته، د النصیحه پر سرم الف لام سته، او دا قانون دی چې مبتدا او خبر کله دواړه معرفه راسي، بیا د اهل عربیت عرف دا دی چې دا دواړه سره لازم او ملزوم بولي. که په کوم ځای کې دین راغلی، په هغه ځای کې خیرخواهي راغله، د انسانانو سره به ښه زندگی کېږي، او که په کوم ځای کې د انسانیت سره د معاشره کې ښه زندگی روانه او په هغه ځای کې به دین راځي. دین د خیرخواهي څخه نه جلا کېږي، خیرخواهي د دین څخه نه جلا کېږي. دا دواړه په خپل مابین کې سره مشترک اعمال دي. د دې څخه دا معلومه شوه چې په کوم ځای کې په معاشره کې د خیرخواهۍ بجای نفرت راغلی،
او یو انسان د بل سره بغض کوي، یو انسان د بل سره عناد کوي، او یو انسان د بل دل آزاری کوي، د دې صدا معلومه ده چې د هغې معاشرې څه دین وواته، او چې د کومې معاشرې څه دین وتلی هغه معاشره بیا په خپل وخت کې پر خیر باندې نشي پیښېدلی. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې خو د معاشرې په مابین کې د محبت فضا ضروري ده، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله محبت په نفرت باندې بدل شي او بهترین وینا په شکنځلو باندې بدل شي، اذا تصابت امتی سقطت من عین الله، بیا هغه معاشره د الله تعالی د نظر رحمت څخه ووځي. بیا که په هغه معاشره کې ډاکې راسي، الله تعالی دې معاشره ته په نظر د رحمت نه ګوري. بیا که په هغه معاشره کې بدامني راسي، الله تعالی په دې معاشره باندې خوا نه بدوي. بیا که په هغه معاشره کې قتلونه کیږي، بیا که د هغې معاشرې زندگی د جهنم په مثل باندې د الله تعالی د دې معاشرې طرف ته د رحمت نظر بیا نه راګرځي، چې کله یو معاشره کې نفرت راسي او معاشره کې ښکنځل عام سي. ځکه زموږ دین دا بعینه خیرخواهي ده چې د کشر سره به خیرخواهي، د مشر سره به خیرخواهي، د قریب سره خیرخواهي، د پردي سره خیرخواهي، د همسایه سره خیرخواهي، او د رقم د شریک سره هم خیرخواهي، چې د کم چا سره د سړي زندگی تیریږي د هغې ټولو سره د خیرخواهي طریقه کول.